د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. بلخ کې پر جمعات چودنه د وژل شویو کسانو شمیر 30 ته ورسید. د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د شیعه وګړو په یوه جومات کې د چودنې له کبله 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان شوي دي. دغه چودنه پنجشنبه د سور میاشتې په لومړۍ نیټه د مزار شریف ښار کې د سید دکان په نوم د افغان اهل تشیع جومات کې د ماسپښین لمانځه پر مهال شوې ده. د داعش خراسان ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو د یادې چودنې مسؤلیت منلی دی. یادې ډلې لیکلي چې دا برید د هغه نړیوال کمپاین برخه ده. د خپل مخکني مشر او ویاند د وژل کېدو غچ کې یې پیل کړی. د طالبانو حکومت دغه چودنه په کلکو ټکو غندلې. ویلی دي چې عاملین به یې ژر تر ژره ونیسي. یادونه ده چې 2 ورځې وړاندې هم د کابل ښار په دشت برچې سیمه کې د عبدالرحیم شهید لیسې او ممتاز روزنیز مرکز مخې ته 3 پرله پسې چودنو کې ګڼ شمېر زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. او امنیتي چارواکي وایي هغه کس نیولی چې امنیتي بهلون یې په 15 میلیونه ډالرو پلورلو. د باختر شانس د راپور له مخې کورنیو چارو وزارت د انتیک ریاست منصوبینو د یو لړ عملیاتو په لړ کې هغه کس نیولی چې غوښتل یې د بهرنیو ځواکونو نه پاتې شوی امنیتي بهلون وپلوري. مصطفی په نوم یو یاد تن هغه مهال په کندهار کې ونیول شو چې غوښتل یې له یوې صرافۍ څخه د یاد بهلون د بیې یوه اندازه پیسې ترلاسه کړي. یادو کسانو غوښتل دغه بهلون په ایران کې وپلوري او مقابل لوري ورته د دې بهلون د ورکولو په بدل کې د 15 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه کړې وه. د چارواکو په وینا ټاکل شوې وه چې له دغو پیسو څخه یې 10 میلیونه ډالر په افغانستان او پاتې 15 میلیونه ډالر په دوبۍ کې یادو کسانو ته تسلیم شي. درنو دوستانو له ملتیا مو مننه.